نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم. قدرمنو حضرونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا حضرت شیخ ادریس صاحب د شهادت باندې د زړه تله ډېر غمجن یو او دا د علماو شهادت خصوصا د داسې نامتو علماو شهادت هغه که په پاکستان کې وي که په افغانستان کې وي که د نړۍ په نورو برخو کې وي د اسلامي امت لپاره یو ستره ضایعه ده او نه جبرانېدونکې ضایعه ده. دا یوازې هغه څوک کولی شي چې هغه د اسلام مسلمانانو او دین دشمنان وي. موږ دلته راغلي یو تر څو د افغانستان د اسلامي امارت په استازیتوب د حضرت شیخ صاحب د شهادت له امله د هغه صاحبزادګانو ته خصوصا مولانا انیس احمد صاحب د هغو ورونو ته شیخ صاحبانو ته ټولې کورنۍ ته د متعلقینو دوستانو خپلوانو ته د جامعه دارالعلوم حقانیه اخلاقټک مشرتابه او استادانو او شاګردانو ته همدارنګه د جمعیت علماء اسلام قیادت ته د اسلامي امارت د مشرتابه او زموږ د حکومت له طرفه د هغه مرازي پیغام شریک کړو. د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب د شهادت په اړه د افغانستان د اسلامي امارت د غمرازي پیغام په ډېره خواشینۍ سره خبر شو چې د پېښور اکوړه خټک د دارالعلوم حقانیه مدرسې مشر استاد شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په شهادت رسول شوی. انا لله و انا الیه راجعون. افغانستان اسلامي امارت په نوموړي باندې برید په تر سختو ټکو بندي او د علماء کرامو په شهادت رسول د اسلام او علماو د دشمنانو کار بولي. د نوموړي جهید عالم او د زرګونو علماو د استاذ شهادت د ټول علمي کهول علماء کرامو او اسلامي نړۍ لپاره یوه ستره او نه جبرانېدونکې ضایعه بولي. د الله تعالی څخه مرحوم شیخ صاحب ته جنت الفردوس کورنۍ خپلوانو متعلقینو ته د صبر جمیل او اجر جزیل دعا کوو او د الله تعالی څخه د علماء کرامو دشمنانو ته د دنیا او آخرت ذلت واوړو. د افغانستان اسلامي امارت ومن الله توفیق.